अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د پایتن اپریټرز. نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کوو چې موږ سره په پایتن کې پایتن اپریټرز کم دي او څه لپاره یوز کیږي او کم ټایپس ته موږ سره ده. ٹھیک تا کنه سیم اس ټز موږ دلته راشو نو اپریټرز آر یوز ټو پرفارم اپریشنز آن ویریبل اینڈ ویلیوز. اپریټرز چې موږ سره کم راغلي دي نو دا یو اپریشن پرفارم کوي په څه باندې؟ په ویریبلز باندې. for variables لا موږ سره ویلیوز وینو په هغه ویلیوز باندې څه کوي؟ اپریشن پرفارم کوي. دلته موږ اگزامپل وګورو. نو فور ایگزامپل ما سره ایکس ویریبل لږه کې موږ سره څه پروت دی 10 پکې را سره اساین دی. سیم اس ټز وای ته موږ 15 اساین کړی دی. هغه نه په زد ویریبل دی او په زد ویریبل کې دا دوه څه کړي پلس کړی دی. نو دلته وګورو نو ان دی ایگزامپل بیلو پلس از دی اپریټر. اوس په دې کې موږ سره لاندې وګورو نو دا پلس پکې څه دی؟ اپریټر دی موږ سره. ټیک تا کنه یوز ټو ایډ ټو ویریبلز. دا به موږ سره څه دي؟ دا ټو ویریبلز موږ سره دا ایکس او دا وای راغلي دي څه کوي؟ دا ایډ کوي. x and y موږ سره چې کوم دا x او y راغلي ده کنه دا به کې ویریبلز دي او دا کوم ځای کې چې دا پلس ساين لګیدلی دا به کې موږ سره اپریټر دی. نو اټس مین موږ سره اپریټر دی لپاره یوز کیږي چې موږ سره یو دوه ویریبلز وي هغه موږ څه کو باغې باندې اپریشن پرفارم کو. فور ایگزامپل موږ یو دوه ویریبل دي هغه جمع کو لا موږ سره چې کوم دا دوه ویریبل دي باندې یو خاص اپریشن پرفارم شنو هغه لپاره موږ څه یوز کو؟ اپریټرز به یوز کو. ٹھیک تا کنه نو دې د موږ سره اپریټرز ورته وایو. لکه اوس موږ سره پلس شو لای دلته ماینس هم راتلی شي ملټیپلای ساين بل هم راتلی شي. نو دا ټول موږ سره اگزامپل سره موږ سره دا اپریټرز دي. ایون موږ سره دلته کم دا ایکوال راغلی نو دا موږ سره اپریټر دی. نو کله دلته وګورو په دې کې دا x چې کم دی دا یو ویریبل دی او دا 10 پکې سره دا ویلیو دا او دا ایکوال ساين پکې سره اپریټر دی. ٹھیک تا بیا موږ دلته راشو نو بیلو آر دی ډیفرنٹ ټایپس اف پایتن اپریټرز. دلته وګورو موږ سره دا ډیفرنٹ ټایپس اف پایتن اپریټرز دي. لومبي چې کوم ټایپ دی هغه ته موږ وایو ارثمټیک اپریټرز. ورته وایو ارثمټیک اپریټر ورته وایو. نن موږ په دې کلاس کې دا کلیر کو چې ارثمټیک اپریټرز موږ سره کم دي او څه لپاره یوز کیږي. دا شان دي سیم اس کمپیریزن اپریټرز دي لوجیکل اپریټرز دي بیٹ وایس اپریټرز دي بلکې اساینمنت اپریټرز دي سیم ایز موږ سره آیډنټیټي اپریټرز دي ممبرشپ اپریټرز. دا به 1 by 1 څه کو دا به کلیر کو. دلته لومبي چې موږ سره کم راغلي دي ارثمټیک اپریټرز دي. ارثمټیک اپریټرز څه کار کوي؟ لکه شان دي وایو نو ارثمټیک اپریټرز آر یوزډ ټو پرفارمینګ میتھمیټیکل اپریشن لایک ایډیشن subtraction multiplication and division. موږ سره چې کوم دا ارثمټیک اپریټرز راغلي دي نو دا موږ سره یوز کیږي پس کې لکه لایک ما سره میتھمیټیکلی ورک ز کوم هغه موږ سره کم دی لا ایډیشن کوم سیمسټر سبټریکشن کوم ملټیپلیکیشن کوم لا ډیویژن کوم. نو دا چې کم ټایپ ورته موږ سره نو دیس ټایپ ورته موږ سوایو ارثمټیک اپریټر ورته وایو. لکه دلته موږ وګورو اپریټر دی نیم دی بیا دا ساينټکس لکه لایک ما سره د پلس راغلی نو دا پلس پکې موږ سره سره یوز کیږي ایډیشن لپاره. نو دا x پکې موږ سره ویریبل دی دا پلس اپریټر دی دا y پکې موږ سره سره ویریبل دی. سیم اس ټز ماینس دی دا سیم اس ټز دغه شان دی موږ سره ملټیپلیکیشن دی ډیویژن دی ماډولس دی ایکسپوننشن دی. سیم اس ټز بیا پکې موږ سره سره راغلی دی فلور ډیویژن راغلی دی. ایکسپوننشن پکې موږ سره سره راځي سکوير والے. فور ایگزامپل موږ فاور الو لکه 2 کې فاور 2 مونږ الو نو هغه لپاره بس یوز کو ایکسپوننشل به یوز کو. سیم اس موږ سره فلور ډیویژن راغلی نو فلور ډیویژن څه کار کوي چې کم مونږ سره د اشاریه نه بعد یو ویلیو راشي هغه مونږ ختمو نو هغه لپاره فلور ډیویژن به یوز کو. ٹھیک تا کنه لایک موږ سره چې کم خاص پوینټ راشو د پوینټ نه بعد موږ سره سره راځي ویلیوز راځي هغه مونږ ختمو نو هغه لپاره بس یوز کو فلور ډیویژن یوز کو. دی باندې پریکټیکل اگزامپلز کو لایک زرا لم پایچا می اوپن سیم اس ټزل د فولډر باندې وکلیک کو رائټ په کلیک کو نیو ته براش نیو کې مې پایتن فایل واښو دلته مې ولیکل چې اپریټرز ډاټ پی واي سیم اس ټز دلته رالم یو دوه ویریبل مې وشل. فور ایگزامپل ما x ویریبل واښو دلته مې ویلیو ورکو سو 2 مې ولا ورکو. بیا دا نه بس مې بل ویریبل واښو y ایکوالز ټو لایک ما سره ورکو 5 مې ورکو. د x ویلیو پکې ما سره 2 دا او د y ویلیو پکې سره 5 ته ما سره. سیم اس ټز اعظم دلته ارثمټیک اپریټرز مو سره کم دي. فور ایگزامپل زدلته کمنټس کې لګوم نو یو پکې مو سره پلس ته نو یو پکې مو سره سره پلس راغلی دی بل پکې ماینس دی. سیم اس ټز ما سره په دې کې ډیوایډ دی بیا پکې مو سره فلور ډیویژن دی. سیم اس ټز مو سره په دې کې سره ملټیپلای والا دی او بیا پکې ایکسپوننشل ډبل ملټیپلای دی او بل پکې سره ماډولس دی پکې مو سره. نو دا پکې مو سره سره راغلی ارثمټیک اپریټرز راغلی دا 1 by 1 کو. فور ایگزامپل زرا علم دلته فرند مې واغشتو او دلته مې ورته لیکل چې دی ویلیو اپ x and
x and y دلته رالم ایکول ساين مې ولګو ورته او سیم اسټس دلته مې کوما ولګو او ورته مې سو لیکلو چې x پلس y دا x او y مې څه خپل کې مې پلس کړ اوس دا x او y چې کله موږ پلس کړو دا به کې راوړم چې دا کم اپریټر دا به موږ سره پلس نو دا پلس اپریټر موږ سره کم یو د ارتمټیک اپریټر دی زه دا لاین ز کاپی کوم دا لاین څه کوم کاپی کوم نو را به شو لاین کې به کلیک کو کنټرول ډی به پریس کو کنټرول डी سره څه کوي لاین کاپی کوي موږ سره سیم اسټس رالم دی پلس په ځای مدل د ماینس کو دا ارتمټیک اپریټرز کې راځي سیم اسټس بیا د رالم سم ولګول ملټیپلای سایمبل مې ولګو سیم اسټس دل رالم او ډبل ملټیپلای اپریټر مې ولګو اغه نه پس مې سو لګو دلته ډیویژن اپریټر مې ولګو یو پلور ډیویژن پکې موږ سره پاتې کنټرول डी وکړو دا به موږ سره وسره شي پلور ډیویژن براشي یو بل موږ سره سبا د ماډولس پکار دی دل براشو ماډولس اپریټر پکې اومه لګو دل رالم ما پکې ماډولس اپریټر ولګو ٹھیک تا کنه نو دا چې کوم موږ سره اپریټرز راغلي دي اټس مین چې دا موږ سره ستني دا به موږ سره ارتمټیک اپریټرز دي نظر اعظم پروګرام رن کو نو دلته رائټ کلیک کومګه او پروګرام رن کو نو دلته موږ د څه شو کیږي دلته آوټپوټ شو کومګه وګورو کنه نو دلته ما سره چې کوم دی ویلیو اف x and y راغلي دي نو ایډیشن کې موږ سره 7 دي سبټریکشن کې موږ سره سره راغلي -3 څنګه راغلي دي چې موږ د 2 نه 5 ماینس کو نو موږ سره راځي -3 راځي سیم اسټس موږ سره کم ملټیپلیکیشن دی نو ملټیپلیکیشن موږ سره دا راغلی بیا دا غي چې موږ له ډبل ملټیپلیکیشن والو مطلب پاور والو نو پاور موږ سره دا غي دا راغلی سیم اسټس بیا به موږ سره راغلی دی ډیویژن راغلی دی او موږ بیا چې موږ سره بده کې سره پلور ډیویژن دی نو پلور ډیویژن څه کار کوي چې اشاری نه بعد کومه هنسا راغلی هغه دې څه کوي ریموو کوي دلته وګورو کنه لکه اوس موږ دلته سمپل ډیویژن کړ نو 0.4 را کړی دی او کنه دلته موږ فلور ډیویژن وګورو نو په فلور ډیویژن کې موږ سره څه شو کیږي جست 0 شو کیږي سیم اسټس بیا موږ دا غي ریمایندر والو نو ریمایندر موږ سره راغلی دی 2 را سره راغلی دی نو دا به موږ سره دي ارتمټیک اپریټرز دي اول نه موږ چې ارتمټیک اپریټر څه توایو بیا باغې باندې موږ سو کو پریکټیکل اگزامپل موږ اوس دلته خدا x او د y دا ویلیو ما ور کړی دا که دا ځای مو چې دا ولې زه انپوټ کې ورکم څه کې ورکم ولا انپوټ کې نو انپوټ د بار بس کو لایک زرا علم دا مې دلته کمنټ کو او دلته مې یو دوه ویریبل واغشل فور ایگزامپل زه دلته یو دوه ویریبل علم x = انټیجر اپ انپوټ ٹھیک تا کنه فور ایگزامپل زه دلته علم یو میسج پکې ورکوم چې پلیز enter the value of x ٹھیک تا کنه بیا عالم دلته یو بل ویریبل واشو دا لاین مې پکار نو دا به کنټرول डी کو او دلته را شو دې کې به دا ویریبل چینج کو دا مې سو کو دا مې وای کو او دلته عالم پلیز انټر دی ویلیو اف x په ځای مې سو کو وای مې کو ٹھیک تا کنه اوس په دا موږ نه دا انپوټ کړي سی ورانالي انپوټ کړي نو زه رائټ کلیک کوم پروګرام دلته نه رن کو نو موږ ته وی چې پلیز انټر دی ویلیو اف x ویلیو ما سو ورکا 5 مې ولا ورکا انټر مې کو بیا را نه سکه انپوټ علي بیا چې پلیز انټر دی ویلیو اف y هغه کې مې سو ورکا 4 مې ولا ورکو زه چې عالم څنګه انټر کوم نو موږ سره بسو شي دا x او دا y دا ویلیو از ا هول بس شي دا موږ سره په دی باندې اپریشن پرفارم شنو 5 او 4 نو چې 5 او 4 موږ پلس کو 9 رالو ماینس 1 دا رالو سیم اسټس ملټیپلیکیشن شو سیم اسټس موږ سره ایکسپوننشن والو بیا موږ سره ډیویژن رالو هغه نه پس بیا پلور ډیویژن شو دی به موږ سره څه دی ریمایندر دی موږ سره نو دې ته موږ سره وایو فایدن کې چې موږ سره کم ارتمټیک اپریټرز راغلي دي نو هغه به موږ سره دا دي ٹھیک تا کنه نو دلته موږ سره دا کنسپټ کلیر کیږي چې ارتمټیک اپریټرز موږ سره پلس ته ماینس ته ملټیپلای سایمبل دیس از آل ټایپ اف ارتمټیک اپریټرز دي ٹھیک تا کنه امید لرم چې تاسو ټول په شوي ان شاء الله ٹھیک تا نو دې ته موږ سره وایو ارتمټیک اپریټر وایو ان شاء الله د اپریټرز چې موږ سره بیا کم نیکسټ ټایپ ته هغه بیا په نیکسټ ویډیو کې کو والسلام